د کابل کندهار لوی لارې د لومړۍ برخې رغولو چارې بشپړېدو ته نږدې شوې. د کابل کندهار لوی لارې د جوړولو چارې چې د کابل له ارغندۍ سیمې څخه د میدان وردګ ولایت تر دراني بازار پورې د 29 کیلومتره په اوږدوالي په اساسي او معیاري ډول پیل شوې وې، اوس یې چارې بشپړېدو ته نږدې شوې. سړک د ارغندۍ نه تر دراني بازار پورې 29 کیلومتره دی. موږ سره شرکت انس یاسر شرکت سره چې په هغه کې موږ تقریبا 26 کیلومتره او 200 متره تکمیل کړی دی. 300 متره او 200 متره پاتې چې ان شاء الله شنبه پورې به ګټه اخیستنې ته چمتو شي او د موږ وطنوال به رفت آمد به وکړي. ډېر ښه انجینر صاحب، د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار اړوند د کوتل سیمه کې دوم لاس سړک چې دوم قیر اچونه ده تر هغې ځایه پورې رسېدلی دی. ستاسو پلان به دغه خواته نور څه وي؟ ان شاء الله موږ شنبه ورځ دلته د موږ کار خلاصېږي. د هغې نه وروسته د ارغندۍ خپل ارغندۍ چوک ارغندۍ ځای پاتې دی چې هغه 2 ورځې وخت نیسي. د هغه نه وروسته سه شنبه چهارشنبه موږ بېرته دوم لاس چې بندر دی هغه شروع کوو چې تر کومه وخته د هوا مساعد وي هغه وخته موږ خپل کار ته ادامه ورکوو او خپل کار مخته وړو. انجینر صاحب، که د دغه سړک د کیفیت په اړه راته ووایئ چې له څومره کیفیت څخه برخمن شو دغه سړک؟ یاره دا د دغه خو داسې درته وایم چې ان شاء الله زه خپلو هیوادوالو ته دا اطمینان ورکوم چې د فایدامي وزارت دلته ټیم مشران د موږ سره شته دي. په کیفیت کې هېڅ خبر نشته او ډېر ښه په ښه کیفیت باندې جوړ شوی دی په اعلی درجه باندې. انجینر صاحب، ډېر ښه. بارونکو موټرو ته مو څه پلان جوړ کړی دی چې څومره وزن دغه سړک اخیستلی شي؟ یعنې هغه موټر چې له څومره بار شي باید او همدغسې څومره بار وړلی شي؟ هغه خو خپله د پایدامي وزارت د خوا تل ترازوګان جوړ شوي دي چې اضافه ته د خپل وزن چې څومره ورته دی ته ټاکل شوی دی. هغه 100 کیلو وزن هم اضافه نه پرېږدي او نه ورته اجازه شته ده. په هر ځای کې ترازو شته، لکه تنګي په درایي کې، میدان ښار کې، کوتل په سر باندې، هر ځای کې ترازوګان شته. وخت کندهار او هرات کې اضافه ورته اجازه نشته. ته خپل وزن چې څومره دولت ورته ټاکلی ته هغه ورته اجازه نشته. انجینر صاحب، له دراني بازار به نور وړاندې د سړک چارې څه وخت پیلېږي؟ هغه ان شاء الله د پسرلي تصمیم دی ځکه چې دا بدیله لار نه لري دراني بازار. وروسته پسرلي کې به هغه ته پلان نیسو چې 1 کیلومتر د موږ پاتې دی هغه به وروسته پسرلي کې ان شاء الله موږ کار شروع کوو هغه مخته وړو. کیرې بیخي صحیح دی. دا 3 لاسه ده، اوس اول لاس کې 11 سانتۍ ده، دویم کې 9 ده او دریم کې 8 سانتۍ ده. دا ډېر ښایسته سړک او کار یې ښه صحیح سوی دی. د یادې لارې په اوږدو کې هغه پلچکونه چې د تیرو جګړو پر مهال ویجاړ شوي وو چارې د کابل کندهار د سړک په څو برخو کې روانې دي. د سیمې خلک هم د سړک جوړولو ته خوښ دي او له حکومت غواړي چې په دې لاره د دروند بار وړونکو موټرو د تګ راتګ مخنیوی وکړي. سړک باندې دومره خرچه کېږي، باید هغونه وزنونه ډېر درانده بې بار نه کړي ځکه موږ ټول افغانستان خلکو ته د هغه زحمت باندې ده. هغه لاره زر بیا له بیا نه ځي، بیا چې هغه له څو کنټرولېږي ډېر وخت پکې وځي. موږ له هغونه ډېر خواهش کوو له ټولو موټروانانو اواز یې زه یم باید درانده وزنونه بار نه کړو، بار کمې سي، په احتیاط لاړ سي. و سړک جوړ سه ټکر زیاتره وخت کې موږ خبرېږو چې واړه موټر تونځي ټکر کوي، نو چې هغه هم احتیاط باندې لاړ سي او بار کمې سي، په هغه اندازه باندې بار سي. کوم هغه اصول د بار دي هماغه دوی سي او احتیاط دوی هم وکړي له دغه سړک سره چې بیا خراب نه سي. د کابل کندهار لوی لارې د لومړۍ برخې د جوړولو چارې څو میاشتې مخکې پیل شوې وې چې د رغولو پر مهال یې د سیمې خلک او په دغه لارې تلونکي مسافر یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو.